دعوه کو د شهید په حق کې اللهم اغفره ولا تعذبه ونور قبره واسكن في الجنه انا لله وانا اليه راجعون. دا چونکه ملګري خبره وکړه د غم مقام دی، د غم ملمونو خبره وکړه او زه د خیبر د طرفه د ملک صاحب په اجازت سره په طور میزبان یو څو خبرې مخې تقدم ټولو نه اول دغو ملګریو استقامت، جرأت، بهادرۍ ته سلام کوم. په خصوصي توګه د بهار میلمانو چې کومه بهادري وه دلته د خیبر د خلکو کم جرأت و واقعي دا د سلام حقدار دی. په ملګریو زمو په دا بدن باندې په دا کپړو باندې د ایک شهید وینه و چې کم مونږ راوچت کړو، کم شهید چې خپلې مورکې د پښتون د ننګ و د غیرت دپاره تیار کړی و، خیبر ته یې لګلی و. مونږ د هغې مورکې دپاره دعا کوو چې الله رب العزت ته هغې ته طاقت و استقامت ورکړي، الله پاک یې صبر جمیل نصیب کا، د دغه شهادت ته الله پاک قبول کړي چې څومره زخمیان شوي الله پاک یې صحت نصیب کړي. دا داسې موقع و لکه څنګه مشر خبره وکړه د مونږ اسلامي تاریخ خوږ نبي پاک صلی الله علیه وسلم په جنګ احد کې په یوه موقع باندې څه صحابهو ته حکم ورکړو چې د احد په غونډۍ کښېنو. لاندې جنګ شروع، خلکو دا خوشخبري خوره کړه چې فتح حاصله شوله، ورڅو چې څه غونډ شو لکه څنګه موږ غونډ یو. و هغه صحابه کرام چې د احد په غونډۍ باندې ناست وو هغو د اجازت نه بغیر هغه خپله غونډۍ پرېښوه او لاندې خلکو ته راغله لکه موږ ناست یو. یو قسم له هغه جشن یې مناولو چې موږ جنګ و جهاد وګټلو، خو چونکې امر نه و شوی زوی یې پرېښو نو دشمن پې راغللو د همغه طرفه چې کوم زوی پرېښی و خو داسې نامور معتبر او یا صحابه کرام شهیدان شول، ډېر ستر تاوان وشو. د خبرې غرض مې نه دی چې تنظیمونه، تحریکونه او سټرګل او جدوجهد دا په ډسپلن باندې کېږي، دا د مشر په خبره منلو باندې کېږي. کله چې په صفونو کې دراړ وي، کله چې په ملګریو کې بدنظمي وي، کله چې د مشر امر او خبره نه منل وي بیا تاوان کېږي، بیا وینه تلیږي، بیا نقصان کېږي، بیا ماندې جوړي، بیا مشران خفه کېږي، ځوانان خفه کېږي، بیا تاوان و نقصان و ناکامي مخې ته رسي. زه تاسو په حیثیت یو کشر او یو میزبان دا ګزارش ته کوم چې کومه خبره د مشر د طرفه نه وي شوې، د مشرانو د طرفه نه وي شوې، تاسو صبر کوو، تاسو ګزاره کوو، خوف نشته الحمدلله. تاسو په الله یقین وکړو چې زه دلته وم په سهار نه مې یو شی په ذهن کې توېدو د مرګ ملګری اسرا وم چې مول هسې مخې مخته کېږي. خو بیا دلته حالات داسې جوړ شول چې موږ ملګري روچتول په وینو لت پت وو. دغه شهید د وچې ورشنډې چې ما وکتلې زړه یې ما وشلولو، زړه چې هغه نه هلته ساه ختلې وه. قرباني غواړي د هر څه، وینه تلول غواړي، خو په ملګریو خو خفه کېږو که نه، په ملګریو خفه کېږو. د داسې ذلیله ریاست سمسار دی، د داسې ظالم ریاست سمسار دی چې مونږ احتجاج نه دی ملګري خبره وکړه، تقریر پې نه کوم. مونږ دلته مشاورت کوو، فیصله کوو، جرګه کوو. زه نن یو اعلان کوم دا ریاست ته واوري که دوی په پی ټي ایم باندې پابندي لګول یو بین کړی وي او کردم شوی وي، خو دا یې غوږونه کولو کړي چې پی ټي ایم ټیک تو تنظیم به وي او تو پې پابندي ولګوله. خو لکه څنګه د پی ټي ایم ناره و چې دا جرګه د ټول پښتون ولس تو همداسې دو که نه، د ټول پښتون ولس تو. او دا زموږ روایات دي، کلچر مې دی چې زه جرګه کوم، دا زموږ په روایاتو کې تاریخ نه روان دي. او بله اهمه خبره دا ده چې دا د خیبر په سینه کېږي، په سینه دا روایات د خیبر په سینه سر ته رسي. او دا سینه چې تو په ګولو شلول یې نه وي دا روایاتو د جرګه به زه سر ته رسوم د خیبر.
دا یې ما ایمان دا ایمان و نن هم په دغه ایمان موږ دلته جنګېدلو چې د ما پلار نیکه جرګې کړي دي خیبر تاریخ ګواه دی په دا خبره چې د ټولو پښتنو جرګې یې کړي دي و انشاءالله د 11 اکتوبر دا جرګه به د خیبر په سینه کېږي تر کومه چې دا سینه سروې کړې نه وي او دا سینه کله سروې کېږي دلته د خیبر په زرونو ځوانان دي دلته خویندې میندې دي نن د خیبر د کورونو تورسر یې وروتې وې او خلکو ته یې په سرونو اوبه اړولې د خلکو سینې شلېدلې وې 500 کیس باندې خو الحمدلله نن میدان فتح دی نن میدان فتح دی ګو چې موږ خفه یو شهیدان هم شوي دي والله چې اوس راومې جړل خو دا جړو د بزدلۍ نه دو دا جړو د احساس تو موږ ته کامیابي حاصله وه میدان مو ګټلو په شمور 2000 پولیسو سره د وسلو سټریټ فایر یې کړی دی د موږ په خپو کې یې ګولې ویشتې دي په خپو کې او د موږ په څنګ کې کسان ولګېدل دا د کوم ریاست قانون دی دا خو د جبر نظام دی د ظالمانو نظام دی دغه ظلم مقابله به په استقامت او د مشر په امر په خبره منلو کوو انشاءالله موږ دغه مېلمانو نه معافي غواړو معذرت غواړو مېلمانو د پښتونخوا او د پاکستان د پښتنو د مختلفو سیمو نه راغلي خلک ما په خوره تو بیزتی کېږي زه معذرت غواړم زه شرمنده یم خو ظالم دی او دغه ظالم ته به په شریک انشاءالله ودرېږو پښتنو زه یوه بله خبره کوم چې تاسو ته د حجرې او د روټۍ هغه انتظام نه وي لکه کم د تاسو شان دی لکه څنګه کم د تاسو عزت دی خو چونکې مجاهدانو په سنګر ناست یو په میدان ناست یو معذرت غواړو تاسو کور تاسو له به حجره تاسو له به خوراک هغسې نه وي خو موږ به معاف کوو خو انشاءالله تاسو په عزت او په ننګ و ناموس به خیبر ځوان ورکوي موږ به انشاءالله ولاړو الله رب العزت ته موږ له استقامت او کامیابي نصیب کړي